زمون خلک الټه کار کوي په بيدینه کې کروڑونه لګي ته نرزیه پختون دې مړه وي خلک واده دي اسراف کې مال ملګو اسراف هغه سیس چې تاسو اجت نشته او هغه سیس چې تعالی نه د دنیا فایده درکې نه د آخرت او دغه رنګ په ظلم کې مال لګي او دغه رنګ په نور غلطو سيزونو کې مال لګي اسراف وین دي ته چې الزياده على القدر الكافي ستاج کوم خپل اندازه د هغه اندازې نه زیاتې خرچې کې لګي خوراک سکاک چې په لږ څه د کار کېږي او ډېر څیزونه خورې لګي بې ځایه فضول خرچې کې لګي دغه رنګه حلال حرام پکې نه ګوري دا هم اسراف دی بله هغه دا ده چې انسان راولګېږي او په باطلو څیزونو کې مال لګي دا ټول اسراف دی څوک چې کوم دی رشوتونه ورکوي او په رشوت یو غلط کار او غلطه فایده حاصلوي دا په باطل کې مال لګول دي غلط کار دی داسې نور مختلف هغه کارونه چې لکه وختي ما ذکر کړه چې دا ډمان دي او دا بې حیایي جړاګان دي او دا د ټنګ ټکور اسباب او سامانونه دي په دې کې 1 روپۍ م اسراف دی او په دین 1 کروڑ ولګوي اسراف نه دی په دې خبره رمضان پیکه ګوره زمون خلک الټه کار کوي په بيدینه کې کروڑونه لګي ته نرزیه پختون دې مړه وي خلک واده دي کوي او په دین کې ولګو چرته په دې سړی چې په دې واده کې کروڑ ولګولې یا 50 لک ولګولې هر سړی مړه وي واده دي خون خو دي کوي که دې سړی 50 لک چرته مسجد او مدرسې لور کې هلکه تاسو مزغو کې فرق نه راغلی وي دا زمونږ د دین خلاف یو مزاج جوړ شوی دی عادت نه موږ د صحابه کرام په شان تربیت زمونږ نه دی شوی خپنش د الله نبی خو هغه کسته وهوا کړی ده بخ نه چاته ویل چې هغه راغو ابو طلحه رضی الله عنه ویل ټول باغ دا د الله لپاره موقف د الله نبی وی مال رابح د ګټه والا مال خوستا دی نو د الله نبی ته نو تاوان دی وکړو ستا خدای یو بهترین باغ او غدیم د الله په لار کې ورک د الله نبی ته نه ګټه دی وکړه او موږ څه تاوان دی وکړه دومره پیسې دی ولګولې به دې ځکه خو که چېرته په واده کې ولګئ یاره وایي داسې ډوډۍ وکنه او مړه ډوډۍ به هغه کړي صفتونه به یې دی کوي لګي چې ته پوټې موټې پکې خوړلې نو ټیک ده که الله دله وس درکړی وکړه خرچه خو داسې مه کوه چې ته اسرافونه کې تکبر کې د خپل مال نمایش کې او چې بیا همدې کس ته د دین په باره کې خبره وکړلی شي یو د یو کونډ یو د یو یتیم او د یو محتاج خبره ورته وکړلی شوه د ده مخې ته سبا له یو داسې بیمار ودرېده چې د هغه ګردې ختمې دي هغه یو شدیده بیمارۍ کې مبتلا دی او ده ته وویلی شي چې حاجي صاحب داسې لږه خرچه دا سړی غواړي دا اپریشن یې دی دا پیسې پکې کمې دي یاره وایي زموږ خو کاروبارونه ډېر خراب شوي دي والله بس داسې بد حال دی ته ګورې نه وایي ډېر بوره حال دی کاروبارونه ډېر خراب دي او په لاس کې مو څه نشته دی نو لاس کې خود څه نشته لاس خو دې خالي دي دا دی لاس کې خو دې نشته خو په بینک کې خو شته که نه او لاس کې دې نشته دی خو هغه کوم المارو کې چې تالې ورته لګولې هلته خو شته که نه خو ستا لاس نه ورځي لاس کې مو نشته دی خلکو له ډېر چلونه ورځي نو الله رب العالمین فرمایي ما بې ځایه مال لګوه په غلطو کارونو کې او مه بخیل جوړېږه درمیانه اوسېږه حرامو نه خپل مال وساته دا برکتي مال چې دې ګټلی دی په حلال او جایز طریقه دا خپلم استعمال کا بچو ښځه باندې دې استعمال کا خپل ضرورتونه حلال دام پې پوره کا او چې دې نه کم زیاتی دی نو دې سره برکت راځي چې ته په محتاجو خلکو د دین په کارونو کې استعمال کړي دا د برکت سبب دی